دی ورور ته پوس کړی دی چې زما زړه هر ټیم کې څه خپوي د دې لپاره ته څه علاج وخوي چې زما زړه خوشاله شي. جواب دی د انسان زړه چې خپکیږي نو اکثر د دې لپاره وجه چې کوم نو ګناهونه وي چې سړی په ګناه کې واقع شي، د ګناه د وجه نه سړی په خفګان کې واقع کیږي او زړه خپوي. او دارنګه دغه د لپاره بل غټ سبب هغه دی چې سړی د قران نه اعراض وکړي، د قران سره تعلق نه ساتي او د الله د ذکر نه اعراض وکړي، نو دا سړی د به اکثر خپي. نو ګناہوں کې چې کله سړی واقع وي لکه اکثر د خلک د نوجوانان د فلمونه ګوري، غانې اوري او درې منځونه نه کېدای په جبانه د ایزونه اکثر خپوي، خودکشي کې واقع کیږي. دا منګه په دعوی سره وي او په چیلنج سره وي چې سړی د الله د دین سره تعلق ساتي، قران سره د حدیث سره د زړه به ان شاء الله خوشاله کی چرته خفغان کله کله راته خو پارچا باندې راځي هغه به خبره ده، لیکن دسی مسلسل به زړه خفن نه. لاول غټ سبب چې کوم دی هغه ګناونه دي چې د ګنا نه سړی ځانو ساتي. دا نشي تماشې چې خلک کوي او یا د فلمونه ګوري، دغه په وجه باندې ډېر خلک پرې پریشانو کې واقع دي. اوس دغه لپاره علاج سره چې سړی پرې پریشانو کې واقع وي، نو اول علاج خو هغه در چې دغه ګناه به پرې دي، د ګناونه به پرې دي، دا نشي به نه کوي، دا فحاشي او یعنی پرې کې بزان نه مبتلا کوي، د مانزه به اهتمام ساتي، د مانزه مونږ به کوي او دارنګه دغه سره قرآن بلولي، د قرآن تلاوت به کوي. قرآن کې الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار د الله په ذکر باندې د الله په کتاب باندې زړه مطمئن کیږي. د بای سلف پر نقل یاغوي چې موږ به کله ذکر ډیر زیاتو کو نو ډیر خوشحالي د وجه نو بیا خبر ډیر زیاتی کولې وي. نو ځنې سلف علما به داسې ویل چې د دې ذکر په وجه باندې چې کوم خوشحالي بو ته ملاو شو، ویل کدا خوشحالي په جنت کې نه ویل دا خو مزید ویل دومره به دقیق زړه هغه خوشاله په دې ذکر باندې. نو یو به داسې وکړي چې قران کریم تلاوت وکوي او دویم دغه سره چې کوم دي اذکار وکوي، ذکر وکوي، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم، استغفر الله، دا الفاظ ډیر ول پکار دی. دغه سره یو دعا غزه تاسو ذکر کوم او هغه ټول ملګریات کی په دغه دعا باندې ټولې پریشانې نه الله ختمي چې دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی، حدیث ته مسند احمد کې راغلی دی، صحیح حدیث دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما اصاب احدا قط هم ولا حزن، نرسیږي یو تن ته چرتم داسې پریشانی او داسې غم او فقال دی وی په دعا کې داسې دعا وی اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. دا دعا چې سړی وایي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرحا. وې دا دعا چې څوک وایي کنه مګر الله به دا غم او دا پریشانی ختم کړي او دغه په ځای ولا خوشحالي ورکړي. نو دا دعا چې کومه د عزت کول پکار دي. اگر شه دا دعا لګوده ده، لیکن یو سړی چې خپل غم او پریشانی ختمول غواړي نو دغه د لپاره خل ډیر کارونه کوي، نو دا دعا رقم سے کم هفته کې دی یاد کی چې هفته کې یاد کی ان شاء الله د لپاره ډیر خیر به دی باندې هغه ملاو شي ودته. نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل شو یا رسول الله الا نتعلمها، و دا دعا موږ نه زده کوو. نغوت البلا ينبغي لمن سمعها يتعلمها، بلکې مناسب دا چا د لپاره چې واوري د لره شدا دغه کې دا زده کی. ولهذا دا دعا چې کوي دا لوستل هغه پکار دي. اگر چې په سند باندې باج علماء سره کلام هغه کله دي، لیکن تحقیق دارش دا روایت حسن درجه کې دي او نور علماء چې کوم هغه ته صحیح ویل دي. دا دعا د غم د ظاهر کول د پاره یو مجرب نسخه ده، یو مجرب دغه علاج دی. لہذا دا دعا دې سره وي ان شاء الله تعالی غمونه او پریشانی چې کوم هغه به الله ختم کی. خو آسان علاج هم دغه دی چې ګناه پرې دی او دغه سره د مانزه اهتمام کوي او دارنګي د ذکر اذکار او د تلاوت د قران کریم تلاوت خامخا تاسو کوی دا خو د الله وعده ده. زړه شو په حدیث باندې کچا کلام کړي قرض کړي، نو په قران کې هیڅ قسم شک نشته دی چې قران کې الله ویلا بذکر الله تطمئن القلوب، د الله په ذکر باندې او د الله په کلام باندې مطمئن کیږي. نو دا ول ان شاء الله تعالی پریشانې به ختمي.